بشیر د کلي یو دعوس سړی او ښځه یې زرینه، 3 ماشومان یې درلودل او یوه وړه کورنۍ یې چلوله. خو بشیر به همیشه د نورو خلکو مال ته کتل او خپله ښځه به یې سپکه ګڼله. هغه به ویل سړي باید پیسې پیدا کړي، که غیرت هم پرې لاړ شي څه فرق نه کوي. یو ورځ د کلي یو بوډای خان ورته تصدیق وکړه: که خپل کور او ناموس زما تجارت لپاره استعمال کړي زه به تا شتمن کړم. بشیر خو له روپو لپاره خپله ښځه د خان دفتر ته ورسوله او د کار یې خو یو ځل تقریر کړه. زرینې ته یې ویل: دا زموږ له راتلونکي دپاره ده. خو زرینې به ژړل او ویل به یې چې سړي به خپل ناموس او پلار یې هغه به نور څه ولري. ماشومان یې هم ورو ورو پوه شول او له پلار سره یې خبرې بندې کړې. خلکو به په کوڅو کې ورته ویل: دا همغه بې غیرته سړی دی چې د تمې لپاره یې هر څه خرڅ کړل. یوه ورځ خان هم له بشیر نه مخ واړاوه او هغه بې وسه، بې غیرته او تنها پاتې شو. زرینې او ماشومان یې ترې لاړل او بشیر یوازې په همغه کلي کې پاتې شو، هلته چې هر څوک په پرې کرکه کاوه. د کیسې پیغام: